My stomach hurts. زما معده خوږیږي. اکثره له دې یو نیم کس معده چې خرابه وي او لږ خوراک وکړي، لږ ډېر خوراک وکړي، نو د هغې په معده درد راځي او هغه خوراک نشي کولی. وایي ما ته دام ښه نه دی، دام ښه نه دی، دام ښه نه دی، ځکه چې my stomach hurts، ځکه چې زما معده خوږیږي. که چېرته یو کس داسې ووایي چې I have got a stomach ache، د دې مطلب دا نه شو چې زما معده خوږیږي، د دې مطلب دا شو چې زما په خېټه کې درد دی. I have got a stomach ache. نو که څه خلک داسې وایي چې سټومیچ، د دې سټومیچ نه د دې صحیح تلفظ د کوي، د دې صحیح تلفظ سټمک ده. سټمک بالکل معدې ته وایي. که چېرته یو کس داسې ووایي چې I have an upset stomach، د دې څه مطلب شو؟ د دې مطلب دا چې زما خېټه خرابه ده. د درې سنټینس ته توجه وکړئ ځکه چې دا ډېر مهم سنټینسز دي. I have an upset stomach. I hurt my finger. او ګوته مې ځان ته خوږه کړه. د دې سنټینس مطلب دا دی لکه موږ تاسې په پښتو کې خبره کوو چې اخی ګوته مې ځان ته خوږه کړه، نو په انګلیسۍ کې به وایو چې I hurt my finger. یا تاسې داسې ووایئ I hurt my arm، لاس مې ځان ته خوږ کو، لاس مې خوږ کو. I hurt my arm، لاس مې ځان ته خوږ کو. یا I hurt my leg، خپا مې ځان ته خوږه کړه، خپا مې خوږ کړه. I hurt my leg. You hurt yourself، تا خو ځان خوږ کو. You hurt yourself، تا خو ځان خوږ کو. You hurt my arm، تا زما لاس خوږ کو. You hurt my arm یعنی تا زما لاس خوږ کو. You hurt my finger، تا زما ګوته خوږه کړه. You hurt my finger. You hurt my leg، تا زما خپا خوږه کړه. You hurt my leg. It hurts، درد کوي. لکه تاسو کله خپا خوږ شي یا مو لاس خوږ شي یا داسې بل ځای مو خوږ شي، نو تاسو وایئ چې درد کوي. نو تاسو ویلی شئ چې وایئ په انګلیس کې It hurts. It hurts، درد کوي. یا د بل سنټ It is hurting، درد کوي. د دواړو یو مطلب دی، کوم چې ستاسو خوښیږي هغه استعمالولی شئ. It hurts، درد کوي. It is hurting، درد کوي. که چېرته تاسو داسې ووایئ چې It is hurting too much، نو د دې مطلب دا شو چې ډېر زیات درد کوي. It is hurting too much، د سنټینس مطلب دا شو چې ډېر زیات درد کوي. Where it hurts، کوم ځای دې خوږیږي، تکلیف په کوم ځای کې ده. Where it hurts، کوم ځای دې خوږیږي. تاسو داسې هم ویلی شئ Where it is hurting، کوم ځای دې خوږیږي، کوم چې ستاسو خوښیږي هغه ویلی شئ. Where it is hurting، کوم ځای دې خوږي. د دې په ځای تاسو داسې هم ویلی شئ Where does it hurt، کوم ځای دې خوږیږي. د درې واړو یو مطلب دی. د درې واړه سنټینس مې درته وښودل، کوم یو چې ستاسو خوښیږي هغه استعمالولی شئ، کوم یو چې ستاسو ته ارزان وي. Where it hurts او Where it is hurting، Where does it hurt، د درې واړو یو مطلب دی. My BP is quite high، زما فشار ډیر زیات اوچت دی. My BP is quite high. د بی مطلب دی دلته بلډ، د پی مطلب دی پریشر. بلډ فشار یعنی فشار، زما فشار ډیر زیات اوچت. My BP is quite high. که چېرته نارمل و تاسو به د های په ځای نارمل ولیکئ. لکه My BP is normal، فشار نارمل دی. My BP is normal. My BP is quite low، زما فشار ډیر زیات ښکته دی. زما فشار ډیر زیات ښکته دی، غورځېدلی دی. My BP is quite low، زما فشار ډیر زیات ښکته دی. Your temperature is ستا به لږه زیاته ده. Your temperature is a little high، ستا به لږه high ده، لږه زیاته ده. Your temperature is way high، ستا به ډیره زیاته ده. Your temperature is way high، ستا به ډیره زیاته ده. د temperature تبې ته ویل کېږي way high، ډیره زیاته. Your temperature is normal، ستا ته به normal ده، ستا ته به normal ده.
Your temperature is normal. بس ګرانو کتونکو د نن ورځې لپاره همدومره درس کافي ده. د نورو درسونو لپاره همدغه یوټوب چینل در سره سبسکرایب کړئ او په خوا کې د ګنټې نشان او بیا په هل باندې کلیک کړئ تر څو چې زموږ کوم درس اپلوډ کیږي په همدغه یوټوب چینل به تاسو پورې در رسیږي او دا پیج هم د فالو کړئ تر څو چې زموږ کوم درس په همدغه پیج اپلوډ کوو همدغه پیج نه به تاسو ته در رسیږي. مننه.